افغانستان له څو نسلونو راهیسې د موسیقۍ او هنر مرکز دی او د فیاض هماهنګ په څیر افغان هنرمندانو دغه میراث ژوندی ساتلی دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پر موسیقۍ د بندیزونو له امله اړ شو چې پاکستان ته کډه وکړي، خو اوس پاکستان د غیر قانوني افغان مهاجرو بیرته خپل هیواد ته د استولو پریکړه کړې ده. دې ګام فیاض هماهنګ ډیر اندېښمن کړی دی. افغانستان में तो موسیقي بند है اور यहाँ से हम लोग په افغانستان کې خو پر موسیقۍ بندیز دی او موږ له دې ځایه ایستل کیږو، نو موږ اندېښمن یو چې زموږ راتلونکی، زموږ د ماشومانو راتلونکی به څه کیږي. موږ څه کولی شو؟ له خدایه پرته څوک نه لرو. क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ अल्लाह के माँ सिवा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. فیاض هماهنګ له تیرو 2 کلونو راهیسې په کویټه ښار کې میشت دی. دی په دې اند چې له کورنۍ سره به ورته په پاکستان کې پناه ورکړل شي او خپل هنر ته به دوام ورکولو سره یو نوی ژوند پیل کړي، خو اوس مهال په پاکستان کې له یو ناډاډمن وضعیت سره مخ دی. जो ये गिरफ्तारियां शुरू हो रहा है, जो लोगों को पकड़ تاسو ته معلومه ده کومې نیونې چې شروع شوي دي او خلک نیول کیږي، نو له دې کبله زما کورنۍ او ماشومان ډیر په اندېښنه کې دي. फैमिली है वो बहुत टेंशन में है. دا افغان کډوال له هنر پرته د عاید کومه بله سرچینه نه لري. په افغانستان کې لا د مخه د هغوی د روزګار دروازې تړل شوي، خو اوس یې په پاکستان کې هم ستونزې ډیرې شوي. فیاض هماهنګ وایي له موسیقۍ لرېوالی د هر څه له لاسه ورکولو سره برابر دی. हम लोग दूसरे रिफ्यूजियों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि दूसरे रिफ्यूजियों زموږ له نورو مهاجرو سره توپیر دا دی چې نور مهاجر بیرته افغانستان ته تللی شي، هلته یو څه نه څه کار کولی شي، خو موږ له موسیقۍ پرته بل کار نشو کولی، نه یې دلته کولی شو او نه هلته. که څوک دلته په کویټه کې هم له موږ څخه موسیقي واخلي نو بیا هم څه نشو کولی. موسیقی کوئی हम से छीने तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते. د ناډاډمن وضعیت په کتو سره په کویټه کې میشتو له موسیقۍ سره تړلو افغانانو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د دفتر مخې ته لاریون هم کړی او له هغوی د مرستې غوښتنه کړې وه. او دا یونیسار ته چې کوم راغلی یو، نن یونیسار ته چې راغلی یو دغه دپاره راغلی یو، که دوی موږ ته وویل چې ستاسې کیس شته نو دا بیا په وخت کې سره موږ پر دوی باندې غږ کوو. نو زه نه پوهېږم چې دا وخت بیا کله راځي. اوس هم 2 کاله 2.5 کاله زموږ د دا ګردو خلکو څه کېږي، 2 کاله 2.5 کاله تېر شو. نو موږ راغلي وو دغه دپاره چې که اوس زموږ دپاره یو بهرني یو پروسه جوړ شي چې موږ بهر ملک ته ولاړ شو د یونیسار لخوا. पिछले दिनों जो है ना यूनिसियार का ऑफिस تیر ورځو کې د UNHCR دفتر مخې ته مظاهره وشوه. د پاکستان حکومت کومه پالیسي نه لري. دا یې د اجلي یوه پالیسي ده، که هغه د موسیقۍ اړوند کسان دي او که ښځینه فوټبالران دي. لږ تر لږه UNHCR باید د پاکستان له حکومت سره کینی او په دې اړه یو دریځ غوره کړي. पॉलिसी स्टेटमेंट या पॉलिसी आना चाहिए. د فیاض هماهنګ په خبره له موسیقۍ سره تړلي خلک سوله ییز او له هیڅ ډول غیر قانوني فعالیتونو سره کوم تړاو نه لري. امن लोग हैं, हम लोग ना दहशतगर्द है, ना स्मगलर है, ना कोई हम लोगों का موږ سوله خوښونکي خلک یو، موږ نه ترهګر یو، نه قاچاقبر او نه کومه بله جرمي سابقه لرو. زموږ کار دا دی چې د خلکو په خوښیو کې خوشحالي ویشو. زموږ کار یوازې همدا دی، بل کار نه لرو. موږ اوس افغانستان ته نشو تللی ځکه چې هلته پر موسیقۍ بندیز دی. موږ خپله موسیقي ژوندي ساتل غواړو. که چیرې موږ هلته ولاړ شو ښایي واوسېدلی شو، خو زموږ هنر به مړ شي، زموږ موسیقي به تر خاورو لاندې شي. कर सकते हैं मगर हम लोगों के موسیقی मर जाएगा, हम लोगों के موسیقی दफन होएगा. په دې ناډاډمنه وضعیت کې له خپلې موسیقۍ سره د افغانانو پیوستون د دې ثبوت دی چې پر ستونزو سربیره یې هم د هیلو نغمې ژوندۍ ساتلې دي.